freedom fighters. They're here to try and tell the outside world, the free world, what's really going on in Afghanistan. د سپینې ماڼۍ په تاریخ کې تر ټولو عجیبه غونډه د امریکای ولسمشر رونالډ ریګان له افغان اسلامي مجاهدینو سره لیدنه کوي او هغوی ته یې د ازادۍ جنګیالیو لقب ورکړ. د هغوی جګړې د امریکا د مؤسسینو د پلرونو له جګړې سره مشابه یاد کړه او مخکې له دې څخه یې د کولمبیا د فضایي توغندي د دریم سفر په لیدو هم ونازول. نوموړي زیاته کړه لکه څنګه چې کولمبیا د ټکنالوژۍ په برخه کې د انسان د لویو هیلو او هلو ځلو استازیتوب کوي، همداسې د افغانانو مبارزه هم د ازادۍ په لاره کې د انسان د لویو ارمانونو او هلو ځلو استازیتوب کوي. دوهمه لیدنه او بیا دریمه، هو دا هماغه ترهګر په خپله دي چې نن ورځ امریکا ورسره په جګړه ده، خو فرق یوازې په وخت او ځای کې دی او هغه څه کې دی چې یوازې قوي یې غواړي. څنګه امریکا او سعودي نړیوال جهاد جوړ کړ او بیا ترې په لاس اخیستلو کې له یو بل سره سیالي وکړه. In a single day, and night fell on a different world, a world where freedom itself is under attack. Americans have many questions tonight. Americans are asking, who attacked our country? The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda. د شوروي سره ځواکونه په افغانستان برید کوي، په کابل کې حکومتي ودانۍ نیسي او د ریاست جمهوریت قصر تر خپلې ولکې لاندې راولي، وروسته بیا افغان ولسمشر له منځه وړي حفیظ الله امین. د ولسمشر جیمي کارتر اداره په منځني ختیځ کې پیښې څاري. په ایران کې انقلاب د امریکا پلوي پادشاه له واکه لرې کړ، کمونستانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه او وضعیت له کنټروله ووت. نړۍ د ریاض په وړاندې هم تغیر کوي. په ایران کې دینی نظام واک ته راځي او په سعودي کې د جوهیمان العتیبي په قومنده یاغیان هڅه کوي چې په مسجد الحرام باندې د وسلو په زور ولکه ټینګه کړي. سیمه جوش اخلي او ګټې له یو بل سره په ټکر کیږي. یو ناڅاپه له واشنګټن څخه غږ راځي چې افغانستان به ستاسې او زموږ مشکلات حل کړي که چیرې مو دغه پلان عملي کړ. د افغانستان جهاد دغه حل د امریکا د ملي امنیت عمومي سلاکار زبیګنیو برجینسکي له افکارو راغی. هغه څوک چې د سړې جګړې د ختمولو پلان یې جوړ کړ، له افغانستان نه یې پیل وکړ تر څو د شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له منځه ویسي او د مسلمانانو په کومک او همکارۍ افغانستان د شوروي اتحاد قبرستان وګرځوي. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again. د امریکا استخباراتو د سایکلون په نامه یو لوی روزنیز پروګرام په لار واچو چې د دې پروګرام له لارې د سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو په همکارۍ د افغان مجاهدینو لپاره روزنیز زده کړې ورکولې او همدارنګه یې هغوی ته وسلې ورکولې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له قاهرې څخه خپل سفرونه پیل کړل. لومړی یې د مصر له ولسمشر انور سادات سره ولیدل. هغه ته یې قناعت ورکړ چې خپلې پخوانۍ روسي وسلې چې دوی سره دي افغان مجاهدینو ته ورکړي. په دوهمه ورځ په مستقیم ډول د سعودي عربستان ولی العهد امیر فهد بن عبدالعزیز او د هغه ورور سلطان سره ولیدل. په دې توافق وکړ چې باید په دې برخه کې سعودي عربستان خپل رول ولوبوي او افغان مجاهدینو ته د وسلې ورکولو په برخه کې چې امریکا هر ډالر مصرفوي هماغسې به سعودي عربستان هم مصرف کوي. د سعودي عربستان دیني ادارې به په دې برخه کې مهم او اساسي رول ادا کوي تر څو د افغان جهاد لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. امریکایي استخبارات به د سعودي عربستان خاوره استعمالوي تر څو پاکستان ته پرې وسلې انتقال کړي. جیمی کارتر لاړ او پر ځای رونالډ ریګان په 1991 کال کې راغی. نوموړي هم د تیر لاره تعقیب کړه او په افغانستان کې خپل استخباراتي مامورین او ضابطان خپاره کړل او افغان مجاهدینو ته یې د الوتکو ضد په اوږه وړونکي سټینګر ورکړل. دا هغه څه چې د افغان مجاهدینو په ګټه یې د جګړې مخ بدل کړ.
مګر سعودي عربستان 20 میلیونه ډالر د افغان مجاهدینو سره مرسته کوونکو ادارو له لارې وړاندې کړل او په هغه وخت کې د دې ادارې مشر د مکې امیر و. اوسمهال نوموړی د سعودي عربستان پاچا دی چې ملک سلمان بن عبدالعزیز نومیږي. له پیسو ورکولو سربیره سعودي عربستان افغان جهاد ته داوطلبانه کسان هم راټول کړل تر څو په دې جهاد کې برخه واخلي. دغه کسان بیا د مجاهدینو د خدمتونو دفتر له لارې چې مشري یې فلسطیني عبدالله اعظام کوله تنظیموله. دغه دفتر مرکز د پاکستان په پیښور کې جوړ شوی و. د افغان جهاد د هڅونې په برخه کې د سعودي عربستان هوایي شرکتونو اعلان وکړ چې هر څوک په داوطلبانه شکل د جهاد ته ورځي نو تر 15% تخفیف ترلاسه کوي. له 25,000 زیات داوطلبان له دې تخفیف څخه ګټه پورته کړه او له 10 زیاتو هیوادونو ول چې نیمایي د سعودي عربستان اوسیدونکي ول افغانستان ته د جګړې لپاره ولاړل. په دې داوطلبانه کسانو کې یو ځوان هم و چې د سعودي عربستان له شتمنې کورنۍ څخه و چې وروسته بیا د القاعده تنظیم مشر شو. اسامه بن لادن د سعودي عربستان د استخباراتو د ادارې له رئیس ترکی الفیصل سره نږدې اړیکې درلودې چې نوموړي د پاکستان ته د حاکمې کورنۍ په استازیتوب په یو غیر رسمي سفر لیږلی و.